السلام علیکم ناظرین، د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زه یم اجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه درې موضوعاتو باندې خبره کوم. د ټولو نه اهمترین موضوع چې کوم دا زما سره هغه د امریکې سابق نماینده خصوصي زلمي خلیلزاد د کابل اهمترین دوره کړې ده او د کابل کې د افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دغه رنګ د پاکستان نماینده خصوصي صادق خان هم کابل ته ورغلی دی او هلته د امیر خان متقي او یو شمېر نور مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. په هغې کې د افغان مهاجرینو د مستقبل باندې هم خبرې اترې شوې ده. یو شمېر نور موضوعات په دې کې ډسکس شوي دي. دریمه برخه کې به زه خبره کوم د پاکستان او افغانستان که چېرې سفارتي تعلقات قایم شي د دې به څه فایدې مخې ته راتللی شي. د پروګرام باقاعده اغاز نه مخکې تاسو ته درخواست کوم که چېرې تاسو زما د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو کاینډلي دا سبسکرایب کړئ، دا لایک کړئ او کمنټ بکس کې خپل تاثرات هم پرېږدوئ. د پروګرام باقاعده اغاز به کوم. زلمي خلیلزاد د کابل دوره کړې ده او هلته د امیر خان متقي او یو شمېر افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې بنیادي طور څلور موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. په هغې کې کابل ایربیس او دغه رنګ باګرام ایربیس امریکا غواړي چې دوی ته دې ورکړی شي او امریکا دا هم غواړي چې په کابل کې چې کوم د امریکې وسله پاتې شوې ده تقریبا د 2 ارب ډالرو وسله ده دا د امریکې ته ورکړی شي. دریمه موضوع دا ده چې انتهایی سنسټیو موضوع ده چې امریکا دا غواړي په ځینو شرطونو باندې چې طالب حکومت یعنی د طالبانو حکومت مونږه تسلیم کړو خو ځینې شرطونه به افغان طالبانو لا منل وي. پای کې امریکا دا وایي که چېرې کابل کې ایربیس او دغه رنګ باګرام ایربیس دوی ته ورکړی شي نو عین ممکن ده چې ټرمپ انتظامیه د طالب چارواکو سره سفارتي تعلقات قایم کړي او په نورو اتحادیانو باندې هم افغانستان په رسمیت باندې وپیژني. یقینا چې تر دې دمه چې کوم معاملات مخې ته راغلي دي مختلف ذرایع وایي چې طالب چارواکو نه صرف د باګرام او د کابل ایربیسز د چې کومه غوښتنه ده دی ریجکټ کړې ده بلکې د امریکې چې کوم په افغانستان کې وسله پاتې شوې ده دا مطالبه هم ریجکټ کړې ده. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په افغانستان کې د امریکې تقریبا د 2 ارب ډالرو وسله پاتې ده. په دې کې وسلې دي، په دې کې ګاډي دي، په دې کې چې کوم جدید سوفیسټیکیټډ نایټ ویژن ډیوایسز دي هغه دي، یعنې د شپې چې کوم مونږ لیدلو لپاره استعمالو هغه ډیوایسز دي. په دې کې نور د جنگي سازو سامان دي جدیدترین. نو امریکا دا غواړي چې دا مونږ واپس امریکې ته ولیږو. نو یقینا د ټرمپ ته به یو خبره میلاو شي، یو پوینټ هم میلاو شي، ټولو دنیا ته به ووایي چې بهی بایدن چې کوم وسله پاتې کړې وه نو دا ډونالډ ټرمپ واپس راوړې ده. خو افغان طالبانو هم په دې باندې چې کوم ریاکشن راغلی دی مختلف ذرایع وایي چې مونږ دا وسله واپس نه ورکوو. که چېرې امریکا دا غواړي چې مونږ افغان طالبان په رسمیت باندې وپیژني نو بیا عین ممکن ده چې طالب چارواکي دا ګام پورته کړي. خو د طالب چارواکو لخوا هم یو اهمترین شرط مخې ته راغلی دی هغه دا دی چې په امریکا کې تقریبا 2 ارب ډالر د طالب چارواکو د طالبانو یعنی د افغان حکومت منجمد دي. دغه رنګ 2 ارب ډالر د افغان حکومت په یورپ کې منجمد دي. طالب چارواکي وایي که چېرې دغه رقم دوی ته ریلیز کړی شي نو بیا په دې باندې خبره کېدلی شي چې د امریکې کومه وسله ده نو د امریکې ته واپس کېدلی شي. دا د ذرایعو تر مخه دا خبره موږ ته ترلاسه شوې ده. نو دویم کله چې پاکستان ته دا معامله را مخې ته شوله چې بهی امریکا خو براه راست د طالب چارواکو سره خبره کوي د قطر په ذریعه او د یو ای په ذریعه په دې د طالب چارواکو سره د وسلو په مد کې او نور چې کوم معاملات دي نو پاکستان هم خپل وفد کابل ته ولېږو. صادق خان د دې وفد مشري کوي. صادق خان تاسو ته پته ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان نماینده خصوصي دی. هغه د طالب چارواکو سره یا د امیر خان متقي سره څوک چې وزیر خارجه دی د افغان حکومت او دغه رنګ یو شمېر نور چارواکي چې کوم دی وزیر تجارت او یو شمېر نور چارواکو سره د هغه ملاقاتونه شوي دي. په هغې کې د ټي ټي پي مسله په هغې کې سرفهرست ده. پاکستان دا غواړي چې افغان طالبان دي په ټي ټي پي خلاف کاروایی وکړي. بلخوا افغان حکومت لخوا دا مطالبات راغلي دي چې دو طرفه تجارت او دغه رنګ چې کوم ترانزیت ټریډ دی یا چې کوم د افغانانو لپاره د ویزې مسلې دي په دې کې د پاکستان ریلیف ورکړي او خاص کر چې د مهاجرینو چې کومه معامله روانه ده په پاکستان کې نو دې کې د افغان مهاجرینو ته هم ریلیف ورکړي شي.
پاکستان داسې ویل کېږي چې ډیره حده پورې د مهاجرینو چې کومه انخلا ده په دې باندې د ریلیف ورکولو ته تیار شوی دی او شاید چې تاسو وینئ چې راتلونکو ورځو کې د مهاجرینو په اړه څه نه څه اعلان وکړی شي، ځکه چې په مستقبل کې تاسو ته پته وه چې که د حامد کرزي حکومت او که د ډاکټر اشرف غني حکومتونو په هغې کې هم د مهاجرینو د ویستلو خبرې به کېدلې، خو بیا به په هغې کې مهلتونه ورکړېدل او دا معامله به مزید د توسیع ښکار کېدله. نو اوس هم داسې ښکاري چې په کابل کې کمې خبرې اترې شوي دي، نو په دې کې عین ممکن ده چې 31 مارچ ډیډلاین ورکړی شوی دی ای سی سی کارډ لرونکو ته، یعنی افغان سټیزن کارډ لرونکو ته 31 مارچ ډیډلاین ورکړی شوی دی او پاکستان د وایي چې په 1 اپریل نه به د دوی خلاف کاروي شروع کړي، نه صرف ای سی سی کارډ هولډر خلاف بلکې د اللیګل نور چې کوم افغانان دي د دوی خلاف په کاروي شروع کړي. دغه رنګ پی یو آر خبره هم پای کې شوې ده، خو یقینا پی یو آر خو د جون کې 30 جون پورې د پی یو آر کارډ هولډرز لپاره مهلت دی. یقینا چې په دې کې د ای سی سی کارډ هولډرز یا چې کوم اللیګل افغان دي د دې د انخلا خبره شوې وي. نو پاکستان وایي چې مختلف ذریعې وایي چې پاکستان یقین دهاني ورکړې ده چې موږ په دې معامله باندې نظرثاني کولی شو، یعنی توسیع چې کوم معامله ده یا ډیډلاین دی په دې کې مونږه دغه مهاجرینو ته توسیع ورکولی شو. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې ای سی سی کارډ لرونکي افغان مهاجرینو تعداد په پاکستان کې تقریبا 8,80,000 دی. دغه رنګ چې کوم پی یو آر کارډ هولډرز دي د دوی تعداد 14 لکه دی او تقریبا 6 لکه اللیګل افغان مزید په پاکستان کې ژوند کوي. نو داسې ښکاري چې پاکستان اگر چې د دې مهاجرینو د انخلا خبره خو کوي، خو پاکستان دا غواړي چې دوی ته مونږه دوی د پاکستان ویزې ترلاسه کړي، که هغه سټوډنټس دي، که هغه افغان بزنسمین دي یا نور چې کوم پاکستان ته راتلونکي خلک دي، هغوی د په پراپر طریقې باندې په ویزه باندې پاکستان ته راشي. خو افغان چارواکي دا تشویش لري چې په دانه لوی تعداد کې د مهاجرینو انخلا یو غیر معقول کام دی او دا ممکن نه ده چې په دانه لږ وخت کې چې کوم دی دا ترسره شي. نو دغه وجه وه چې افغان چارواکو پاکستان ته د مهاجرینو د معامله چې کوم ده دا هم وړاندې کړې ده او عین ممکن ده چې د پاکستان او افغانستان په دې باندې څه معاملې ته ورسي او متفق شي او مزید توسیع دوی ته ورکړي. کتونکو په دې مذاکراتو کې درېمه اهمه خبره د بارډر مینجمنټ شوې ده. دواړه هیوادونه غواړي چې بارډر مینجمنټ باندې کار وکړي شي، ځکه چې پاکستان تقریبا 2-3 کاله کې 8 لکه سیوا افغان کډوال خپل ملک ته ستانه کړي دي، خو د هغې باوجود هم تقریبا 40% یا 15% خلک چې کوم دی هغه واپس پاکستان ته راغلي دي. نو دا د بارډر وجه ده. کتونکو ایران هم دا وایي چې موږ تقریبا 11 لکه افغان چارواکي افغان مهاجرین چې کوم دي هغه واپس افغانستان ته لیږلي دي او د دې باوجود هم تقریبا 15.5 لکه تقریبا افغان مهاجرین واپس ایران ته راغلي دي، باوجود د دې چې د دوه هیوادونو ترمنځ یو لوی دیوال قایم شوی دی او د هغې په شا باندې فنسنګ شوی دی. د دې باوجود هم خلک ځي د افغانستان بارډر کراس کوي او افغانستان ته اوړي. نو یقینا دا یو ډیره لویه المیه ده، خو داسې ښکاري چې پاکستان دا چې کومه منصوبه ده په دې باندې به عمل درآمد ضرور کوي، خو دا منصوبه کې د توسیع امکان را پیدا شوی دی. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د پاکستان او افغانستان چې کوم ریسنټلی تاسو ګورئ صادق خان په کابل کې دی د سفارتي تعلقاتو باقاعده آغاز شوی دی، بحالۍ باندې په دې کار شروع شوی دی. د دې فایدې چاته رسېدلی شي؟ فایدې ډیفینیټلی د دواړو ملکونو ولسونو ته به رسي او د دې نه علاوه په افغانستان کې د پاکستان مطلب ډېر ښه تعلقات دي. تاسو وګورئ کله چې سویت یونین افغانستان ته راغی نو د پلکو خلک چې کوم دی هغه د افغانستان نه پاکستان ته راغی. د دې نه علاوه چې کله سیول وار ونښته د دې دوران هم پلکو خلک پاکستان ته راغلي او بیا چې کله امریکې حمله وکړله نو هم په ګڼ شمېر کې افغان مهاجرین پاکستان ته راغلي. نو پاکستان دوی ډېر ویلکم کړو، دوی اکموډیټ کړو، دوی مطلب دوی پراپرټي اخیستلی شي، دوی دکانونه کولی شي، دوی کاروبار کولی شي او دوی فری مومنټ کولی شي. یعنې څنګه چې په یورپ او په امریکا کې یو قسم لا سهولیات ترلاسه وي، داسې پاکستان کې هم دغه مهاجرینو ته سهولیات ترلاسه وو. نو یقینا چې د دې نه علاوه چې کله امریکا په افغانستان ته راغله نو ډېر طالب کمانډران چې کوم هغه پاکستان ته راغلو. د دې نه وړاندې که زه لږ ذکر وکړم سویت یونین دوران هم ګڼ شمېر افغان مهاجرین او د هغوی کمانډران پاکستان ته راغلو. نو په پاکستان هلته زرزنه څه بیسز ضرور دي، هلته یو د هغوی یو تعلقات موجود دي. پاکستان له پکار دی چې دغه تعلقات ایکسپلویټ کړي، ځکه چې هم دا
طالبانو دوی په پاکستان کې ژوند کوي، د پاکستان په دوی باندې ډېر لوی احسانات دي. نو که چېرې خبره شروع شي او ځینې طاقتونه منځته راشي نو بیا د پاکستان او افغانستان دا معامله حل کېدی شي او د ټي ټي پي دا مسله هم له منځه لرې کېدلی شي. کتونکو څنګه چې د پروګرام په آغاز کې ما ذکر وکړ چې د ټي ټي پي دا کومه مسله ده نو په دې کې یو ای دا غواړي یا بلکې یو ای خو په دې کې په میلیونز اف ډالر چې کوم دی هغه ورکړي دي چې دوی د دې بارډرینګ ایریا نه بل ځای ته ریلوکیټ کړی شي. نو لږ غونته پاکستان کې چې کومې حملې کېږي د سرحد پار نه په دې کې به کمې راشي. دغه رنګ روس سفیر چې کوم دی په پاکستان کې هغه هم پاکستان ته دا افر کړو که چېرې افغان حکومت او پاکستان حکومت دا ومني دې ته اګري شي نو موږ هم په دې کې رول پلی کولی شي، یعنې د ټي ټي پي دا معامله چې کوم دا په دې کې رول پلی کولی شي. نو یقینا پاکستان په لاس کې هم یو شمېر کارډز دي د تاش پتې نه صرف د هغوی په لاسو کې دي نه د روس په لاسو کې بلکې اهمترین پتې د پاکستان په لاس کې هم دي. نو پاکستان لا په یعنی پونګ کې قدم کې خودل پکار دي او ډیر په احتیاط سره خپل ډیپلوماسي چې کوم دا هغه کول پکار دي او د افغانستان سره تعلقات ښه کول پکار دي ځکه چې ایران هم د افغانستان سره تعلقات ښه کړي دي، د چین سفیر هم په افغانستان کې ناست دی، د روس سفیر هم ناست دی، یو شمېر نور د سنټرل ایشیا چې کوم هیوادونه دي افغانستان سره تعلقات ښه کړي دي، هندوستان سره تعلقات ښه کړي. نو پاکستان له هم په دې چې کوم سیناریو ده په دې کې هم شاته پاتې کېدل نه دي پکار او هلته چې کوم دی د هغوی سره خبرې اترې کول پکار دي او هغوی انګیج کول پکار دي. نو یقینا د دې فایده به پاکستان ته راورسي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.